سید خان چې د پېښور سره راغلی دی کومه لور چې بازیابه شوله هغه د دا سید خان لور وه اوس سید خان تاسو ته خپله شکریه ادا کوي تاسو د سید خان یې څو خبرې واورئ پر خپلو خپلو ځایو باندې کښېنئ زما پښتانه وروڼه تاسو جوړښت ته سلام کوم تاسو غیرت ته سلام کوم ورور اخواله ورته ورته وایي د افغانو سره وه ستاسو په کوشش او ستاسو په جدوجہد باندې چې څومره هم تاسو لښکر پیاوړی دی زموږ مشر دولت خان د هغه په قیادت کې ودرېد هغه یو عزم جوړ کړی و چې دا ماشومه به راوباسو او د هغه په هغه مقصد کې کامیاب هم شو الله ورته ډېره غټه کامیابي هم ورکړه موږ ډېر زیات خوشحاله وو ټول په ماشومې باندې او ډېر غټ اعزاز الله تعالی پښتنو ته ورکړو دولت خان یو هغه سړی دی زموږ مشر چې کوم ډېر جذبه کې او جرأت دغه کې و الله تعالی مدد ورسره هغه ته الله تعالی یو دغه زړه کې واچو د ظلم خلاف ماشومې سره به ظلم کېدو که چېرې ډاکوانو سره وه ډېر زیات موږ په تکلیف کې وو ستاسو ټولو یو جهان مننه تاسو ټول چې ډېر لښکر وتی وی او تاسو خپل سرونو سودان دغه کړی وه چې ماشومه به راوباسو واپس به خالي نه راځو ستاسو په کوششونو باندې ستاسو په جدوجہد باندې قانون حرکت کې راغی او زما ماشومه په 2 غنټو کې چې دی که نه الله تعالی بازیاب کړه زه ستاسو یو جهان مننه ډېر شکریه ادا کوم بل په دې لښکر کې زما یو مور وه د هغې جرأت هم سلام کوم چې هغې هم خپل جرأت وښو ډېر بهادرۍ سره هغه هم چې دی ما سره روانه شوه او زمونږ په حق کې زما د بچی لپاره اواز اوچت کو د مشر حاجي دولت خان هغه په قیادت کې چې څومره مو څومره هم د هغه په لښکر کې د هغو د ټولو چې دی شکریه ادا کوم او د هغوی جرأت ته سلام کوم په شکارپور کې هم زما سره د دې د سیمې ټول کسان ولاړو حاجي امان الله بړایچ علاؤالدین بھائی جهانگیر بھائی صالح محمد بھائی امداد خلجی دا ټول ما سره وو جهانگیر بھائی او جاوید او رحمت الله چې څومره مو ما سره د سکر نه دورانیان هم ولاړو د ستاسو ټولو محنت و هغه هم د دې سیمې سره د هغو تعلق دی نو ستاسو په محنت او ستاسو په وسادت سره زما ماشومه چې دی په خیر خیریت بازیاب شوه او دا نن ما سره موجود ده تاسو سره اوس خبرې مو کي ستاسو د ټولو یو جهان مننه چې دغه شانتې آینده لپاره هم مونږ وایو چې مشر دولت خان سره همدغه شانتې چې ظلم کیږي د ظلم خلاف چې هغه کله مو چتېږي دغه کوي چې مونږ سره ټول دغه شانتې یو ولاړ یو ستاسو ټولو یو جهان مننه او ستاسو جرأت بهادرۍ ته سلام کوم ډېره شکریه ستاسو ادا کوم یو جهان مننه ډېره مننه دا و سید خان بای چې د خپلو خیالاتو اظهار یې وکړي اوس د مختصره ټیم ورکولو دپاره زه شهباز خان غلجي ته بلنه ورکوم چې دی ستاسو سره یو څو خبرې وکړي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تر ټولو له مخه وناستو ځوانانو سپین ږیرو مشرانو ټولو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته عزیزانو کم پروګرام چې دلته په پښین کې دولت خان ترین جوړ کړی ده یا دولت خان افغان جوړ کړی ده د هغه صرف او صرف مقصد د یووالي او د اتفاق او د اتحاد ده دلته نه کومه سیاسي پارټۍ شته نه ځایي او خیالي شته او دا زه تاسو ته الپن وایم کوم دا لښکر چې کامیابه سي یا دا لښکر ووتی د دولت خان په سربراهي کې د هغه صرف او صرف وجه دا وه
سپاغه کې نه زهي وه نه خیلي وه نه خلجی وی نه ترین وی نه سید وی نه اسکزی وی نه کاکړ وی یوازې او یوازې پښتانه اوس هم له دا ټولو ځوانانو او له سپین ږیرو او له مشرانو څخه د آینده وخت دپاره دا خواست ده چې آینده هم دا شان ختم کړي دا شان له دماغو وباسي دا یو میکروب ده داسې هر چا هر ځوان ته په دماغ کې وراچولی ده دا غلطه لار ده که خلجی ده که درانی ده که ترین ده که سید ده که اچکزی ده دا ټول یو پښتون ده دا د ټوله یوه ناره ده او پښتانه دا یوه ورځ لري دا یوه چیغه دا یوه ناره لري هغه چې هر وخت وکړي بیا په داسې لښکر وځي چې د احمدشاه ابدالي بعد بیا پر کلکور باندې د پښتنو یو لښکر نه ووتلی دا اولین لښکر اوسې ووتی نو وخت نه اخلم درته ملګري ډېر هم ناست دي ځکه چې دا نه سیاسي تقریرونه دي نه یو قومي تقریرونه دي دا یوازې د دا بچي دلته راغلی و د هغې پلار راغلی و د دولت خان او د هغه د ملګرو د شکریې د ادا کولو دپاره خو بیا مې دا خواسته له تاسو څخه چې دغه میکروب له دا خپله ذهنه وباسئ دا میکروب که ستاسو په ذهن کې پروت وی په ټول عمر نسئ کامیابه کېدای چې دا فلانی ځای ده دا فلانی ځای ده په دا لښکر کې چې موږ څه سره ملګري وو ټول د یو ورونه وو په یوه اواز وو تر یوه قیادت لاندې وو نه خیلي وه نه ځایي وه ځکه دا لښکر کامیابه وو نو له دغه شي لښکره دې خلک زده کړي پښتانه دې اخیستنه ځینې وکړي ځوانان دې اخیستنه ځینې وکړي له دغه څه نو به بیا انشاءالله ومخته هم داسې قایم او دایم وي بل خلکو ډېر وخت دا بحثونه کوي چې احمدشاه بابا او میرویس نیکه و پلانۍ په تاریخ کې راغلی و وروره هغه هم له اسمانه نه و راولیدلي هغه هم دغه انسانانو د دولت خان په شکل انسانانو د دا نورو مشرانو په شکل انسانانو هغه دغسې یو لښکرونه جوړ کړو دغسې مخته ولاړو دغسې فتحې وکولې له مغلو یې ونیولې له انګرېزانو هغه ډېر غټ غټ تاریخونه لري خو د هغه وجه خالي اتفاق و اتحاد و نو له تاسو ټولو سم دا خواهش ده چې اتفاق و اتحاد وکوئ لکه په سیند کې چې کوم پښتانه و میرامان الله پټان او داسې نورو هغه هلته همت وکاوه دولت خان دلته وکاوه نو دغه لښکر چې ووتی او کامیابي یې راوړه د هغه واحده وجه دا وه چې یو سیاست نه و پکښې یو خیلي و ځایي نه وه پکښې نو د آینده وخت دپاره مو له تاسو ټولو څه بیا هم دغه توقع ده خو په اخر کې که څه هم دا زما د خپل زړه خواهش ده د پښین له خلکو څه یوه ګیله لرم هغه مې دا ده چې موږ کوم ټیم له پښینه دولت خان راوتی هم موږ ولیدی ځکه چې نن سبا د سوشل میډیا دور ده نن چې موږ دلته راغلي یو هم د پښین خلکو ولیدو خپل پیر چاته نه معلومیږي د پښین ځوانانو د پښین سپین ږیرو د پښین قومو ته هم دا خواسته د دولت خان ملاتړ نه کوي د دولت خان سره ودرېږئ همت ورسره وکوئ هغه به داسې نورې لاسته راوړنې راوړي کمزوري مه کوئ په یوه اواز سئ په یوه غږ سئ ډېره مننه کورمه ده یو هم د خپله ځایه مه ولاړېږئ وروره په خپلو ځایو باندې کښېنئ کښېن لړې مه وروره دغه نور ملګرو ته خواست کوو چې بایرش مه جوړوئ ګرده ورته وګورئ چې پړونی هر یو سر کوي هر یو به جلا جلا ویني عاجز صاحب موږ تا ته خواست کوو چې ته کښېنې کښېنوه خلک کښېنوه دا مخ دا خلکو ته ورلکه د تماشیانې ووینې دا میډیا والا خپل تصویران اخلي د هغو دپاره سهولیت جوړ کړي کښېنئ کښېنئ وروره کښېنئ کښېنئ په لواره کښېنئ